السلام علیکم ورحمت الله. ځان خدای مراوله جوړ په خیر خیراتي دم سلامت لره خدای مغم راکو. دوستانو دغه د ایران څخه د مهاجرو موضوع ډیره توده ده او ډیره د دردونکې هم ده. نن غواړم چې په دغه باندې یو څه بحث ولرم، د دوستانو سره خپل نظر شریک کړم او وروسته بیا دغه د اشاره په مناسبت هم یو څه خپلې څرګندونې او نظر پیش کړم. نو خدای دې وکړي ستاسو د توجه وړ وګرځېږي او ځینې دوستان چې دا لایف ویني راسې خپل نظر هم راسره شریک کړي او دا لایف هم تعقیب کړي. نو د ټولو دوستانو څخه مې هیله ده چې که ما ویني بیا نو چې راسې ډېر به ښه وي. دوستانو د ایران څخه مهاجر ډېر را روان دي، تقریبا هره ورځ یوازې د هرات ته لارې په نیمروز و فراه و په هغو زه نه پوهېږم چې هلته مې یو څه سته او قلارم راځي که نه راځي. یوازې د نیمروز د هرات د لارې تقریبا د 100,000 څخه تر 10,000 پورې مهاجر هره ورځه راوړي او ډېر په بد حال کې راوړي. داسې هم ډېر پېښ شوي دي چې د کور سړی بازار کې ټینګ کړی دی یا ښځه په سودا پسې راوتلې وه هغه یې ټینګه کړې ده، کور نور پاته دی، یا کوچنیان په بازار کې په لاس ورغلي دي هغه یې هلته ټینګ کړي دي، بیا نو ټول راړولي دي کورنۍ هم په ناخبره ده. حتی دلته خو داسې په پور کې اوس واورېدل چې 8,000 کوچنیان راوښتي دي چې هغه اصلي سرپرست یې معلوم نه دی، یعنې کورنۍ په خبره نه ده، ټینګ شوي دي په بازار کې بیا نو راړولي دي. دا ډېره یو هلاکوونکې او دردوونکې خبره ده چې ایران دا ظلم د مهاجرو سره کوي. د حکومت څخه مو هیله ده چې د ایران د دې کارو مخه ونیسي او یو څه وخت ورکړي دا خلک په سمه راواړي. زه خپله د دې طرفدار یم چې مهاجر راسي خپل وطن ته، د بل کټ وایي د نیمو شپو دی. افغانان یې بخت هم لري که دوی هر څومره وخت په هغه ځای کې خدمت کړی، چې کار کړی، چې زحمت کښلی، خو بیا هم هغه خلک نور دی نه زغمي، بس په دغه کوشش کې دي چې به د وطن څخه یې وشړي. که تاسې وګورئ د اروپایانو قانون او د غربیانو قانون داسې و چې هلته به یو څوک واوسېدی بیا بیا نو ګرین کارټ ورکوي، بیا بیا دایمي دغه ورکوي، هغه مو ټول پښیمانه دي. د مهاجرو پر ایستلو باندې ټوله ټینګار کوي. حال دا چې د اروپا په هېڅ قوانینو کې داسې دغه نشته چې مهاجر دې په زور وباسي او وطن ته ورغلي. خو د افغانانو سره دا ظلم کېږي، په دغه وخت کې دوی دغه نه مني. دوستانو خپل وطن خو نه پیدا کېږي او خپل وطن ته باید سړی راسي، یعنې خپل وطن که وږی یې که تږی یې هغه خپل عزت او پرده دې پکښې خوندي ده. او یو څه زه خپله ملامتیا پر خپل دغه هم اچوم پر د خپلو خلکو، ګرچې په وطن کې کار نشته، موږ هغو ته هېڅ کله نشو ویلی چې داسې راسي دلته داسې ویړه غورمه ده و داسې هر څه تېر سوي ده، امنیت شته، هر څه شته، خو د کار د خوا څخه دلته ډېره دغه ده. خو که بیا هم الله پاک زموږ خپل مهاجر خپل کور ته راولي او راورسېږي، شاید باره د دنیا یو په بله ده چې بس یو به نجاري کوي، بل به خیاطي کوي، بل به نانوایي کوي، بل به کښت و زراعت کوي، خو یو په بل د دنیا سره چلېږي. خدای دې راولي دنیا په خلکو اباچېږي. زه په خپله پر راتګ خوشحاله یم او دا زموږ خلک چې په دا دغونې اختارو سربېره پر دا دغونې بیابیو سربېره بیا هم دی هلته اوسېږي، بیا هم هلته پټېږي او نه راځي. دغه نه بیا څه ملامتیا زه پر دوی اچوم. هغه د غریبۍ دغه یې منم بلکل، د بېځایي او د غریبۍ شیان ټول دلته شته چې دلته بېځایي هم ده غریبي هم ده، خو دغه باید ومنو چې خپل وطن څخه هېڅ چاره نشته. خو نه مو پرېږدي، کاشکې موږ دوی پرېښولی خو بیا به ډېر ښه وای، خو نه مو پرېږدي. چې نه مو پرېږدي نو در دغه بیابۍ او در دغه خپل وطن ډېر ښه دی. دلته دا د ایران څخه د مهاجرو راتګ چې په دې خاطر هم نه راځي، هلته چې په ایران کې زموږ مهاجر دي دا ټول هلته کورونه په کرایه نیولي دي. د هغو کرایه بیا بل رقم قانون دی. داسې کرایه ده مثلا ته څخه غواړې 5 میلیونه کرایه هم د میاشتې غواړي او 300 میلیونه 400 میلیونه بیا ورکړي دي په ګروي، یعنې هېڅ داسې کور نشته چې یو مخکې ګروي. حتما
د ګروي سربیره کرایم سنې غواړي. نو دا خلکو پیسې چې هلته بندې دي هغه د کور مالکان خپلې پیسې هم نه ورکوي. ولې خو که دی ووځي بل څوک نشته چې دا کور په ګرو ورکړي، شاید هغه بیا هم لري نه. نو په دا خاطر هم دا مهاجر هلته ډېر پاتې دي، په دا خاطر چې هغه څه پیسې په ګروي یا دکانداري لري هغه پیسې نغدي کې راوړي دلته بیا د ځان دپاره یو کار په برابر کړي. په دا خاطر هم دا مهاجر هلته پاتې دي. نو ایران هم دغه فرصت نه ورکوي چې تر څو دی خپل کور خلاص کړي یا د کور هغه پیسې نغدي کې جیب کې واچوي بیا نو خپل وطن ته راسي. دغه کې زموږ دولت باید د دې سره خبرې وکړي، راځي خپل وطن ته خدای دې راولي او دغه دې چې یو څه نه کوي سم په ابرو په عزت راسي. ابدالي صاحب خدای دې راوله جوړه په خیره. اوس ته نشان ستلته بیا د نشان دپاره موږ ډېر ښه تداوي لرو وروره. دلته په هرات کې یو کیمپ لرو 15,000 نفره د محتاجین پکښې کې دي. په ټول ښار کې یو محتاج نشته دی. هرات کې د 50,000 محتاجین ډېر وه، اوس په ټول ښار کې یو هم نشته. ټوله بدبلا چې په خبر شي په کوره یې راباسي، په کورنۍ کې یو څوک دغه ورته وکړي بیا نو وړي په دا کیمپ کې اچي، هلته ښه تداوي هم کېږي، ښه ډوډۍ هم ورکوي او کلینیک هم ورته سهار ورځې معاینات کېږي، نانوایي ټول شیان ورته شته. انا پس له 5 میاشتو پس له 3 میاشتو 6 میاشتو بیا هغه جوړ شي علاج کې. یعنې بیخي ډېر په قدرتوان چې په زرهاو انسانان په دې کیمپ کې جوړ شول. که راسي خدای به دلته به تداوي وسي ښه دی چې راسي دلته به تداوي وسي انشاءالله خدای کوله د تداوي دپاره زمینه برابره ده. نو کیمپ دی دا ډېر یو غټ ځای دی، 18 بلاکه پکښې کېږي، هر بلاک یې 15-16 منزله دی. پخوا په دغه ځای کې امریکایان اوسېدله، اوس په هغه ځای کې د محتاجینو دپاره درولي دي. تمیم ایدري وایي دلته د کار خو کاشکې برابره سي، کار یو په بل انشاءالله خدای کول پیدا کېږي. کار سته چې په دې راسي خدای دې راولي. دا د خپله یو د بله یو زراعت کوي، یو مالداري کوي، یو نجاري کوي، یو بزګري کوي، ټول انشاءالله خدای کول سره چلېږي. د لوږې نه مرو خدای کوله، خدای دې راولي خپل وطن ته ښه دی چې راسي. تر دغه بې ابۍ او تر دغه که کار وي که نه د خپل وطن کې ابرو عزت خوندي ده. او په دغه شکل په دغه غټ تعداد په دغسې دغه ډول راوښتل د دوی دا یو قسم ظلم او ناروا عمل دی. ده د مهاجرو سره دوستانو د اسلام کلا بندر ته چې کله راورسېږي راچان ډېر مرد خلک دي، ډېر وطن دوسته خلک دي او د خپلو خلکو سره ډېر ښه کوي. د اسلام کلا په بندر کې دلته خپله د هرات خلکو د هرات ولسونو بس مرستې ټولوي. د هغو دپاره زمینه سازي کړې ده چې بس یو ګوله ډوډۍ هم یک بار مصرف ورکوي. د دې دغه خیمې هم ورته درولي دي، په خیمو کې هم یو څه استراحت ثبت کېږي او دغه کېږي. یو څه دغه خو ډېره سخته ګرمي ده په دغه حال کې د دوی کوچنیانو ماشومانو لکه څنګه چې هغه انساني ضرورات چې یو څوک یې ورته لري په هغه شکل نه دي، نه په هغه شکل کېدلی شي. خو بیا هم هغه ولسونه خپل دغه نه دي سپمولی، هغه خپل هغه امکانات چې لري هغه یې هلته په دغه کې ورته برابر کړي دي. یعنې د هغو دپاره حتی در وسې الله هم ډېر کړي دي. دوستانو دوستانو ته سلامونه راته وایي، ټول سلامات علیکم السلام وایم. خدای مو ژوندي لره، خدای مو سلامت لره. عبدالکلام مومن صاحب هم سلامونه ویل دي، خدای دې جوړ لره. میاجان افغان صاحب هم سلامونه ویلي دي، یو پلی هرات هم راغلی و. میاجان افغان صاحب په لندن کې اوسېږي، د دې راغلی وي وخت چې څه مرستې دا د زلزلې ځپلو ته راوړي وې، بیا هلته ولاړې توزیع یې کړلې، خلکو ته یې ورکړلې. نو خدای تاسو ټول جوړ روغ لري. زه به د خپل بحث ادامه ورکړم. دوستانو زما د خپل حکومت څخه دغه هیله او تقاضا ده، د ایران باید موږ وپېژنو. ایران که تاسې پوهېږئ دغه اوس کوم ظلم چې د مهاجرو سره کېږي، که تاسې په یاد وي تقریبا د نن څخه 2 هفتې مخکې چې د دوی و د اسرائیلو جنګ و، ټول افغانان د ایرانیانو په غم کې ژړېدل او د دوی په طرفداري پوسټونه کول، په عامه میډیا کې د دوی طرفداري کوله. یعنې په ډېر ښه کردار په دغه د دوی پاک کې ادا سو. ټولو دا فکر کوي چې ایران مسلمان اسلامي مملکت دی، نو
د یهودو سره چې د کله جنګ نو باید موږ د خپل اسلامي مملکت اسلامي ورور ملاتړ وکړو خو متاسفانه چې هغه زموږ ملاتړ هغه زموږ د دې سره درېدل یا زموږ هغه په سوشل میډیا کې د دې طرفداري هغوی سره چې جوار نه کړه دی چې کله لږ د هغو څخه بېغمه سول د مهاجرو سره تر هغه ډېر ظلم شروع کړي حتی ډېر مهاجر یې په دې تور ونیول چې دا د اسرائیلو دپاره جاسوسان دي حال دا چې یو مهاجر نه جاسوس دی نه هغه د جاسوسي دپاره تللی دي هغوی یوازې د خپل اولاد د نفقې دپاره تللي دي د 40 کاله نه دي تللي د 45 کاله د مهاجر هلته اوسېږي اکثره د اقتصادي مشکلاتو دپاره تللي دي د اقتصادي مشکلاتو په سبب هلته تللي دي هلته چې یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي بل هیڅ کوم سیاسي اغراض سیاسي اهداف نه لري دوستانو تاسو به وینئ که دغه ایران الله خو جنه بېغمه کوي زه هم الله پاک ته په یو داسې ټکه اخته کړي چې افغانان یې د یاده ووځي خدای دې بیا د دې کفارو ورته پام کړي چې هغه زوړ عالم پر دوی ودروي چې زموږ د مهاجرو څخه نه کوي لاس وخېږي یعنې زموږ سره ظلم ونه کړي زموږ د خلکو سره زه په دې باور یم که دغه ایرانیان د ایراني اوسني متعصب حکام د امریکا او د اسرائیلو د فشار څخه خلاص شي د پر افغانستان باندې به ډېر ډول فشارونه راوړي یا به د اوبو مسله رامخته کوي بیا به نورې مسایل رامخته کوي بیا به د مځکې او جغرافیې مسلې رامخته کوي د افغان حکومت په پروګرام پرې نږدي نو ډېر ښه وخت دی زموږ د افغان حکومت لپاره هم او زموږ د افغانانو لپاره هم چې دی په داسې جال کې راګیر دی چې پر سر یې غټ شامار پروت دی د هغه څخه دی ډېر په وهم کې دی خدای دې د دغه وهم هڅه نه باسي که د دغه وهم هڅه ووځي زه فکر کوم چې افغانستان به د ده د لاسه ښه ورځ ونه ولري که وس په ورسېدی ولې دی تل دغه ته په کمین کې ناست دی چې کله د افغانانو د ذوب نقطه پیدا کړي بیا فشار پر راوړي دا چې د امریکا او دغو د اسرائیلو د خوا څخه غربیانو ټولو د خوا څخه پر دوی ډېر سخت فشار دی نو په دې خاطر دی د افغانانو ته هغه نورې مسایل چې د دوی په نیت کې دي هغه یې تر اوسه نه دي رامخته کړي دوی هېڅکله موږ ارامې ته نه پرېږدي دوی تل زموږ سره ډېر جنجالونه او ډېرې دعوې لري حال دا چې زموږ اوبه یې 50 کاله دوی مفت یې لګولي دي مفت یې خوړلي دي مفت یې څښلي دي د هغه په بدل کې هېڅ هم موږ ته نه دي راکړي بیا هم د دوی پور راباندې دی موږ یې پوره وړي نو دوی دې الله پاک د دغه عذابه نه خلاصي خدای دې نور هم دغه د دوی جنجالونه نور ورته ډېر کړي او افغانانو ته ډېره ښه تجربه سوله پر هغه ملاتړ چې بیا چې مخکې د دوی سره درلودي یا د دوی سره کوي فکر نه کوم چې بیا چې په ټوله سوشل میډیا کې اجي افغانان یو سیاسي خلکو سیاسي او ډیپلوماسي ده په هغو خو موږ نه پوهېږو په هغو موږ کار هم نه لرو اجي افغانان به هېڅکله بیا د دوی په مورد کې ښه نظر ونه لري یا به زړسوی پر دوی ونه لري ولې دا د دوی اوسنۍ کړه وړه چې د مهاجرو سره کوي دا ډېر سخت ظالمانه دي ډېر نه دغه اېرېدونکي دي لقمان اکمل صاحب خدای دې راوله څنګه یې خیریت دې جوړې په خیره خدای دې سلامت کړه خدای دې غم راکړه ژوندی اوسې جوړ اوسه رکوزی صاحب دې مله راولې رکوزی صاحب دې جوړې په خیره خدای مو سلامت کړه جمیل خان کاکړ دې الله راولې جمیل خان ته څنګه یې خیریت دې جوړې په خیره خدای دې سلامت کړه دوستانو دغه د ایران د خوا مهاجر چې راځي دا د نظر هغه د پاکستان مهاجرو ته د دې کډ او دروندبار ډېر سپک دی د هرې کډې سره دلته 4-5 بیک ورسره دي بل شی نشته یعنې داسې نه دي لکه د پاکستان چې مهاجر راځي لارې په کټانو په لرګو په حیوانانو په دې بار وي یو 3-4 کډې په یو موټر کې دا د دې ډېره کډه به دا 4 بیکه دي راځي او انشاءالله که خدای کوله په ایران کې د ایران مهاجر دلته راځي دا حتمن په خپلو کلو کې دوستانو قریبان لري خپل کور ونه لري د تربرو د دوستانو د خیشانو کورونه یې شته د هرات هر ځای چې ورسي په هغه ځای کې انشاءالله دا خلک همدردي او همکاري مو سره کوي که خدای کوله خدای دې راولي خپل د وطن غېږې ته او دا چې راځي دا ټول نو دغه نه دي چې ټول دا چې پر دغه لار راځي ټول هراتیان دي دې کې نو د بادغیس خلک د فاریاب خلک د غور خلک د غورو د هرات ډېر دي پکښې کې د غورو د هراتو د بادغیس د نور ځان حتی د کابلو د تر پنجشیر او در مزار خلک هم ډېر څه چې پر دغه لار باندې راوړي
هغه لار یعنې د هغه لار ده چې په دې لار باندې راځي هغه چې د لیر ځایو لیر وطنو دي انشاءالله که خدای کول هغه به خپلو ځایو ته ورسېږي دلته د دولت هم سهولتونه ورته برابر کړي دي د انتقال لپاره شرکتو هم دغه شرکتو ترانسپورټي شرکتو هم ځینې موټران ورکړي دي مو ته دوی د انتقال لپاره چې د خپلو ځایو ورسوي انشاءالله که خدای کول افغانان دې خدمت کوي چې خدای په خیر راولي خو په هغه شکل لکه څنګه چې لازم او ضرور دی هغه د افغانانو تر قدرت تېره ده نو هغه خدمت کولی شي نو زموږ په وسه پوره ده خو خپل همدردي چا نه سپمولی نو دغه په باره کې مې یو لنډ دغه درکړي که دلته بیا چا پوښتنه درلوده وجې کې چې زما د سترګو حال دی وینم هغه به انشاءالله بیا ورسره شریک کړم دویمه خبره دوستانو دا د عاشورا خبره ده عاشورا زما په یاد چې موږ کوچنیانو لمسین 70 کاله دی په دغه ورځ به موږ ټوله سنی مذهب خلق د سنی مذهب خلق هم خیراتونه کول هم به ختمونه کول هم به دعاوې کولې په دغه ورځ چې دغه ورځ د امامانو د قتل عام ورځ د ټول اهل اسلام لپاره یو غمګینه ورځ ده یعنی ټول مسلمانان په دې خفه دي دلته دغه هزاره چې د هزارو مشران د خپل قوم اکثر يرغمل نیولې دي یعنی د په سر کې خلک دي متعصب خلک شاول خو ډیر د نورو مذهبو څخه دی بد وړي بالخصوص د پښتنو څخه بیا دی ډیر بد وړي دغه خلک په داراس کې دي چې دا د تقریبا د 40 کالو جنگ نتیجه ده په دغه تیر شل کلن حکومت کې به خدي ډیر مس ول ډیر دغه خودخسري او خودخواهي ډیر نورم لمنو وره نورم دغه لپاره کوشش وکړي چې د افغانانو څخه ځان جلا وشي دلته په تلویزیون کې واوریدل لیدلې مې نه جده زموږ کور چې دی په هرات کې دغه ساحه د شیګانو ده دلته دی بیرغان ودرې تقریبا د 1 کیلومتر ساحه بند کې په یو سر بل سر کې دروازې ورته کښېږدي جوړې کې په هغه باندې هغه شعارونه د امامانو بیرغانو تور بیرغونه سره سره بیرغونه او د دکانونو په دغه ساحه کې په دغه تقریبا 1 کیلومتر یا څه کمه په دغه کې بیا د دکانو پر سر بیرغونه ودرې خو هغه اخري دې ورځ خو ډیر داسې عالی چې اته د موټر لارې بندې سي یعنی مش خپل کوړه له موټر نو سېستلې راوستلې نو دلته مې واردل په تلویزیون کې چې پر دغه مراسم باندې د حکومت خاصه د اسلامي امارت خاصه بندیز لګیدلې زه خپل د دې ډیر طرفدار یم چې دا کار کړی دی بهترین کار کړی دی یو خو د امنیت په باور کې نه دی کله بیا په دې کې د واقعیا پیښ شي بیا نو دی وایي چې موږ قتل عام شروع دی په افغانستان کې هغه به تروریست راځي د موقع څخه به استفاده کوي دې ته بیا د تبلیغات ښه زمینه هغه خلکو ته چې د تعصب خپروي اصلا هغه د حاجي هزارو په کیسه کې هم نه دي یا د حاجي اهل تشیع مذهب په کیسه کې رهبران نه دي هغوی ټول د ځان لپاره یو پروپاګاندا لپاره دی غواړي چې یو لار جوړ کړي نو هغوی کوشش کوي چې په دغه وخت کې نو کبیا امنیتي ستونزې راځي یا د دې موقع څخه یا نور تروریستي ډلې استفاده کوي نو بیا به دغه د ټول نړۍ لپاره تبلیغات یو وسیله ګرځي نو ښه خبره دغه ده چې دی د مراسم لکه د پخوا په شان چې وایي یعنې زما په یاد زما د ټول زما 90 کال ته رسېږي په عام محضر کې دا مراسم نه کول خو ټول جامعګان لري د دې په ژبه میډیا لري موږ امام باري بولو تقریبا په هرات کې پلسهاو امام باري سره پلسهاو یو نه ده په سلهاو مسجدان است په خپل ځای کې د مذهبي مراسم وکي د باندې پر سړکانو باندې په دغه شکل باندې لکه د دې چې ویني توي وي سنې ټکی د دې په مذهب کې منسته دا د دې یو دغه مشرانو یا دغه متعصب یا دغه د شي په دغه ورځ خپل زور شي چې موږ دغه سي د خلکو ته زور شي چې دا نه په زموږ په اسلامي قانون کې ست نه زموږ په ورپانانات کې ست یعنی دا زورګویي خلکو ته په دغه شکل باندې ځان شودنه نو ښه خبره ده چې دی د خپل مراسم په خپل مسجدونو په خپل جامعګانو کې وکي د باندې بازارو ته راونوځي خلکو ته مزاحمت ونه کړي دغه واته ورځ چې دغه مراسم د زموږ په ساحه کې اجرا کیږي دا یو قسم زموږ د ټول لپاره سرخوږی هم دی په یو بل قسم بیا یو قسم میله هم ده چې ووځي دا د دې بیرغان یو د غلي د کشیان دپاره پلاکاته سو انټرنیټ کاته سو فکر کوم ډېره بخښه غواړم د انټرنیټ خامخا داسې کله کله دغه کوي نو دوی ډېر کوشش کوي
دغه ما درته وویل د کشیان دپاره چې هغه په ځان پوهېږي نو د هغو دپاره یو میلم ده که خدای نه خواسته داسې یو واقعه پېښېږي چې په هغه کې زموږ ورونه یا زموږ دغه هلته شوي ورونه ته صدمه رسېږي یا د نور کشیانو او ښځو ته ښځې هم ډېرې په دغه شپه نو بیا د دوې شپې خو د دوې ورځې خو بیا اخري که درته وایم چې په زرهاوو ښځې په دغه ساحه کې د 1 کیلومتر کې راوځي ګرځي دوی ځینې شیان دلته په دغه وخت کې د دوی دغه چې ثواب لري شیدې او چای او نور شیان خوږې او شیرینیانې ورکوي په دې خاطر چې هغه یو څه ثواب د دوی په نیز وګټي دغه دې قرار په خپلو کورو په خپلو جامو په خپلو مسجدانو کې وکړي ډېر به ښه سي هلته به په امن کې مې حکومت به دولت به اسلامي امارت به د دې د جاموګانو په خوله کې یو پیردار هم ودروي اول خو دوی ټول مسله کړي دي دوی چې هم سلاوي ورکړي یعنې دغه دپاره دوی سلاوي لري د حفاظت دپاره سلاوي لري چې هلته دوی خپل د ځان ساتنه په کوي بیا په دغه وخت کې د هرې حوزې په ساحه کې چې وي بیا نو امنیتي خلک هم د دې سره کومک کوي چې د دې امنیت وساتي او که په عام بازار کې د بازار په څو ساحه کې په هرات کې کېږي یوازې یوه ساحه نه ده په هرات کې څو ساحې کې شیګان دي 4-5 ساحو کې کېږي دا دغه مراسم نو دا ټوله بیا د دولت امنیت هم تر وسه تېرېږي او د دې څخه هر څوک استفاده کولی شي نو عام خلکو څوک نه شي ګرځولی نه د عامو خلکو باندې دونې بندیز لګېږي په دغه ساحه کې چې دوی دغه کوي تقریبا په زرهاو کورونه دي په دغه ساحه کې او دا کورو خلک دلته چې خپلو کورو ته وځي نو وځي دا چې ټول شیګان هم نه دي د هر مذهب خلک دلته شته نو ښه خبره دا ده چې دغه بندیز ته دوام ورکړي د بندیز پر ولګوي نور دوی ته د دغه شیانو اجازه ورنه کړي عثماني صاحب تاج اعلی راولي عثماني صاحب ستا خو یو شعر مې واورېدی راغلی وې کندهار ته ستا هغه شعر خو موږ داسې کړو لیوني یې کړلو بهترین شعر یې ویلی و بهترین خوند یې په کړی و ډېر ښه خوند یې په کړی او ډېر په دغه باندې سوشل میډیا باندې هم چې دی ډېر خلکو خوښ کړي نو تا چې خدای ژوندی لري وروره دا چې غم مه راکوه دوستانو دغه دوه موضوعات مې درته بیان کړل د مسؤلو خلکو څه مې دا هیله ده چې دغه د ایران حکومت لږ په دغه کې چې د خلکو هغه وخت چې د خپلې پیسې د خلکو څخه کاږي خپل کاروبار سقوط کوي یو څه دغه ورکړي نن مې په تلویزیون کې واورېدل چې د چیران مشر ویل چې په چیران کې پرمندار دی ورته وایي نه پوهېږم چې دا ملکي دی کې پولیسو دی هغه و چې موږ به ضربتي عملیات د مهاجرو پر ضد باندې وکړو یعنې ته فکر وکړه د ضربتي نوم دا ډېر یو توهینامیزه نوم دی چې دی د عادي خلکو دپاره مهاجر نه دلته سلا لري نه هلته قوت لري نه د دوی سره شی په وسه پوره دی چې موږ به ضربتي عملیات پر دوی باندې وکړو او دوی به د خپله وطن وشړو افغانستان ته به یې وشړو دا کلمه یې نن په میډیا کې استعمالولو په تلویزیونو کې مې نن واورېدل ضربتي عملیات د مهاجرو پر ضد د چیران قمندان ویلي د پولیس قمندان یې شاهد وي نو دا ډېره بده توهینامیزه خبره ده دا د افغانانو دپاره ډېره بد خبر دی دوی باید هېڅکله د افغانانو سره په دغه شکل باندې رفتار ونه کړي زموږ مسؤل خلک باید دوی پوه کړي په دې چې د افغانانو سره دغه رقم توهینامیزه چلند دا بیا بله ورځ راځي داسې ورځ به راسي که څه په یاد دا اوس چې دلته اوازه وه چې اول خو ته وګوره دغه د دې اجان په دې لار باندې راله بې له کوم ویزې بې له کوم دغه ډېر په عزت سره مو دوی خپل خاورې ته واستوله بل موږ داسې تصمیم نیولی و دلته ټولو که خدای نه خواسته دا خلک راوښتل د ایران مهاجر راتلل چې په خپلو کورو کې ځای ورکول به د دوی دپاره ځای چې په کور کې 5 خونې لرو هغه یوه خونه به دوی ته ورکوو چې دوی پکښې واوسېږي یعنې ډېر په همدردي ډېر په ښه نیت ډېر په خواخوږي ډېر په پاک زړه په پاک نیت موږ د دې عمل زموږ د خلکو سره په دغه شکل باندې دی نو خدای پاک چې دوی د دغه غضب نه خلاصي خدای پاک چې دوی د دغه فشار د غربیانو د یهودانو نه باسي د دې دپاره نور دغسې دغه غواړم کړاوونه وزامتونه غواړم چې موږ د شر خلاص او که دا بېغمه سول بیا به نو ته وینې چې زموږ سره به 200 دعوې نورې کوي افغانستان پرې به نور تورونه لګي افغانستان به نور دعوې کوي د اوبو دعوه یې جلا ده بله یې جلا ده هلدا چې زموږ سره هېڅ ساکاوم نه لري ولې که هغه د تړون یې وخت د موسی شفیق په وخت کې څه و د ظاهر خان اخري کال و بیا چې داود خان رالی هغه چې خدای پاک شهادت قبول کړي موسی شفیق یې بندي کړي اوبه یې نه ورکولې چې هغه به اوبه تږي سندول اوبه خو تا پر ایران خرڅ کړي هلدا چې هغه تړون کې موږ ډېر څه لرو پر هغه تړون زموږ سره ولاړ شي یعنې موږ به ډېر څه لاسته راوړو پر هغه تړون زموږ سره عمل وکړي هلدا چې د 45 کاله یا د 50 کاله چې دا تړون کېږي دوی هغه نه دی عملي کړی هغه چې د تړون د اوبو په بدل کې و هغه یې موږ ته نه دي راکړي نو خدای مو جوړ لره خدای مو غم مه راکوه شاد آباد اوسئ
زه غواړم چې پر یو نور تاریخي موضوعاتو باندې لایف رسم په هفته کې شپږ به په قرار به راځم قرار به په نور مسایلو باندې بحث کوم نو خدای دې ستاسو د توجه وړ وګرځي خدای مو جوړ لره ښه شپه ښه وخت د خدای په امان